دا ټول اندامونه ژوندي وي. کله چې نفس یې رمو وي، نفس یې کله مومي تمام اندامونه وږي وي. کله چې نفس وږی سه تمام اندامونه مړه شي. کله چې د انسان نفس وږی شي سترګې مړاوې وي، غوږونه مړاوې وي، لاسونه مړاوې وي، پښې مړاوې وي. دا هر شی ځکه نفس کې زموږ دا هغه شوی دی شوی. الله په حکمت په وجه کې دا ده چې مسلمانان 11 میاشتې نفس وساته، د نفس غوښتنې چې پوره کړي دي نفس سره مشوره کېږي. دا نفس ته قابو کولی نه شي. ته چې نفس قابو کوې، نفس په څنګه کې وږی کړي چې وږی دی که د تکلیف کې راوله لږ وږی که نو چې کله وږی دی که نفس په خپله باندې قابو نفس ته قابو کړه ټول اندامونه مړه. کلام پاک کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو په تاسې روژه فرض شوې ده کما کتب علی الذین من قبلکم لکه په تېرو امتونو چې فرض شوې وه. روژه مې څه دپاره فرض کړې ده؟ لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسې کې تقوا راسي، په تاسې کې پرهیزګاري راسي، په تاسې کې د الله د عذاب نه هیله راسي. نو روژې هدف تقوا ده. او تقوا کله راځي؟ کله چې د انسان نفس کمزوری شي، په انسان باندې معنویات راغوبه شي، مادیات یې کمزوري شي، په انسان کې څه راځي؟ تقوا راځي. نو ځکه الله پاک روژه په خپلو بندګانو باندې فرض کړه. دا یوه خبره په ذهن کې ټول وساتئ او ډېره زما د وینا ژوند به پته نه لګي څنګه دي، کوم ځای کې دي، کوم ځای کې دي. خو زما د یوه خبره ځان سره کلکه وساتئ، یو امانت ځان سره وساتئ. امانت دا د هر شی چې الله پاک موږ په کولو باندې حکم کړی په هر کې زموږ ګټه ده. که زموږ عقل او فکر ورته ورځي او که نه ورته ورځي. هر شی چې الله تعالی موږ مطالبه د کولو کوي هغه کې زموږ خیر ده، یا د دنیا خیر ده یا د آخرت خیر ده، یا زموږ د طبیعي خیر ده یا زموږ د روح خیر ده. کوم شی چې الله پاک منع کړی ته په دې یقین وکړه چې په دې شي کې زما تاوان ده، یا د دنیا تاوان مې ده، یا د آخرت تاوان مې ده، یا زما د طبیعت تاوان ده، یا زما د روح تاوان. مثال په ډول الله خاوره خوړل حرام کړي، خاوره خو کمیږي نه، د الله پرېمانه خزانه ده. په دې کې زموږ تاوان د نفس ده، بدن خرابېږي، د خاورو خوړلو سره بدن خرابېږي. او شراب الله حرام کړي، حلال بدن پکې مستېږي. دې کې زموږ روح چې د هغه انسانیت څخه حیوانات ته اوړي. دا روح بیا د انساني دا پښتانه بیا د چا چې حیواني وګرځي. هغه کې زموږ د روح تاوان ده. بیا چې کله روح زموږ ګډوډ شي د آخرت ټول خرابېږي. په دې وجه ته په دې یقین وکړه چې الله کوم شی ناروا کړی ده، په دې کې زموږ ګټه ده، په نه کې زموږ کې تاوان، په کولو کې زموږ تاوان ده، په نه کولو کې زموږ ګټه ده. او په کوم شي چې الله موږ ته امر کړی دی هغې په کولو کې موږ ته خیر ده، موږ ته پکې ګټه ده، په نه کولو کې موږ ته زیات او تاوان ده. دا ځان ته خبر ده، زموږ د عقل خبره ته رسېږي او که نه رسېږي. خو نن فیصله دا وکړه چې اشنا الله چې دا شی منع کړی، دومره خامي معلومات وکړه چې الله منع کړی که نه ده منع کړی. چې منع کړی بس په دې کې ستاسو ګټه ده، په نه کولو کې ګټه. نو روژه په روژې نیولو کې دې کې لوی لوی مصلحتونه دي، لوی حکمتونه دي. په حکمتونو کې یو لوړ حکمت دا ده چې د روژې په وجه باندې انسان په تقوا راځي. نو چې هر کله تقوا راځي کوشش کوه داسې کړه ده کوشش چې اشنا په روژې کې ښه خوراکونه وکړو او دنیا خوراکونه پیدا کړو، جماعت یې دښمنۍ او درستې باسه. ځکه د روژې حکمت د الله څخه نه راځي. روژې چې کوم هدف د هغه لاس ته نه راځي. ښه خوراکونه پیدا کړي او خورې قیمتي شیان ورته استعمالوي، نو ستا بدن نه کمزوری کېږي، دا بدن نور مضبوط کېږي، دا نفس نور مضبوط کېږي. کوشش وکړه چې دا روژه څه کوو، خوراک یې کموالی وکړه. خوراک یې چې کموالی وشو نو ستا بدن ته هم ستا د روح ترقي راځي او ستا بدن څه کېږي، هغه نفس کې کمزوری کېږي، هغه د روژې هدف سرته راسي. بنا په هر تقدیر په دغه ځای پورې دا خبره وشوه چې روژې په نیولو کې حکمت څه و. دا حکمت تاسو ته وایم. د رسول پاک علیه السلام یو صحابي سلمان په نوم باندې هغه فرمایي چې رسول پاک علیه السلام د شعبان په اخره لکه پرون د شعبان اخره ورځ په دې ورځ رسول پاک علیه السلام صحابه کرام راجمع کړل. صحابه کرامو ته خطبه وویلې. خطبه څه معنا ده؟ صحابه کرامو ته وعظ وکړ.
او چې وعظ ورته وکړه د خطبې اپیدمیولوژي باره کې او صحابه کرامو ته دا وفرمایي چې صحابه کرامو په تاسو باندې عظیمه میاشت را روانه قد أظلكم شهر عظيم په تاسو باندې یو لوی میاشت را روانه رسول پاک علیه السلام مبارک ورته فرمایي چې میاشت را روانه ده په دې میاشت کې یوه شپه ده د دې شپې نوم ده شب قدر د قدر شپه ده دغه شپه د قدر باندې د الله پاک بندګي کوي د زرو میاشتو د عبادت نه ډېر ثواب ده د زرو میاشتو د عبادت نه ډېر ثواب ده زرو میاشتې جوړېږي 83 کاله او 4 میاشتې جوړېږي د انسان ټول عمر 83 کاله او 4 میاشتې وي ټول عمر دی کله چې مسلمان ولګي په دغه شپه کې د الله بندګي وکړي د الله بندګي د مان نه لري چې ټول شپه شب قدر کې باندې دي دا بندګي د ماقام په جمع وکړي دا بندګي د ماخستان د په جمع وکړي تراویح دی وکړي سار موږ په جماعت سره وکړي او دا چشمانه دی وکړي دا ټول عبادت او چا لږ کو چا ډیر چا د شپې نیمه برخه ورکړه او چا زیاته کړه او چا کمه کړه او چا دومره وکړي چې خپل مسؤلیت سره ورساوه ورځي منځونه په جماعت سره وکړه تراویح وکړه چشمانه وکړه باندې لپاره تیاری وکړه دا ټول عبادت دا ټول عبادت کله چې مسلمان وشپه دغه کار وکړي د مسلمان ته الله ټول اجر ورکړي د هغه کس نه ډېر اجر ورکړي کوم کس چې 83 کاله او 4 میاشتې د الله په بندګۍ کې تېره او که تا سره سوال پیدا شي دا کار الله پاک ولې دې امت ته ورکړی دا وجه دا وه چې د امت عمرونه کم دي تیر زمانه خلق عمرونه 800 کاله رسول پاک علیه السلام ذکر د صحابه وکړه چې تیر یو کس وکړه 800 کاله نه یوازې جهاد کړی چې 800 کاله د الله بندګي کړې پیغمبر اسلام څخه دا خبره یادوله صحابه کرام خفه شو ویا رسول الله زموږ ټول عمر 80 کاله ده سم کاله زموږ عمر ده موږ به خلکو سره سیالي سره وکړو چې 800 کاله جهاد کړی چې 800 کاله قربانیان کړي عبادتونه یې کړي موږ د قیامت پر ورځ د هغوی سره څنګه سیالي وکړو او د هغوی سره به جنت کې څنګه مسابقه وکړو موږ ختم شو موږ ولاړ تباه شو الله پاک رسول پاک علیه السلام د خوشحالي په خاطر او د امت د خوشحالي په خاطر باندې الله پاک وفرمایي خلکو تاسو ته ما شب قدر درکړی دا د پیغمبر اسلام د امت خصوصیت ده نور امتونو ته شب قدر نه ورکړي دا خصوصیت کې تاسو ته درکړی شب قدر کې درکړی ای مسلمانه که لس کاله پس د بلوغ نه دې څه وکړه دغه لس شپې دې راګیر کړې لس شپې دې راګیر کړې دا 800 کاله عبادت 800 کاله د مجاهد اجر تاسو الله درکړي دا 800 کاله د عابد اجر تاسو درکړي یا الله پاک د شپه چې د په دې میاشت رمضان کې پټه کړه ښکاره یې نه کړه په آخر د شپو یې کړه دا شب قدر په رمضان کې کوو په رمضان بیا په څه کې کوو د رمضان په آخر د شپو یې کړه بیا په لږ شپو کې په تا شپو کې کړه د دپاره چې انسان همیشه امادګي د الله بندګي دپاره وي ځکه انسان پیدا یې خو د عبادت دپاره ده هسې نه چې دغه شپه معلوم وي هغه شپه یې بندګي کوله بیا بېغمه کراله ګرځېده راګرځېده زما خپله توره کړې ده او د انسان د مقصد د پیدایښت څه شی ده د الله بندګي ده بیا بندګي به خلکو نه پاتې وه نو دې وجې نه الله پاک هغه شپه څه نه کړه خاص نه کړه د رمضاني شپه ده الله پاک پټه کړله چې پټه په دې لپاره چې انسان همیشه اماده وي څه ته شپې د قدر ته اماده وي همیشه چې د الله بندګي پکې وکړي د الله پاک مقصد د انسان د پیدایښت څه ده هغه مقصد سرته ورسوي د رسول پاک علیه السلام وفرمایل تاسو د شب قدر په دې میاشت کې شپه د قدر ده د هغه شپه ده چې د ټول مخلوق د خیر او د شر فیصلې په دغه شپه کې کېږي ستا آینده ټول د کار ریکارډ په دې میاشت کې شپه کې برابرېږي ستا عمر ستا روزي ستا قدمونه ستا اجل دا ټوله زندګي دا ټول معامله دی په دغه شپه کې کېږي قدر تقدیر اندازه ستا د آینده کار پورې الله تعالی دا ټول معلومات په شپو ته ورکوي دا پلانې به څه کال ژوندی یا به مړ وي دومره خوراک وي دومره څښاک دومره قدمونه دومره زندګي یو کال ریکارډ الله تعالی په رشتو کې ورکوي نور ټول معاملې الله سره دي په هر څه باندې الله عالم دی طالب انسان معلومات چې د خپلو مقربو په رشتو د الله تعالی یو سره مکمل ریکارډ چاته ورکوي دې په رشتو کې دا شپه دومره یو لوړه شپه ده دا شپه الله تعالی په څه کې پیدا کړې ده د میاشت رمضان کې پیدا کړې د رمضان قدر کار ده ولې ځکه دا شپه د رمضان دور قدرمنه میاشت ده چې په دې میاشت کې
الله تعالی قدرمن شپه پیدا کړي. بیا په دې خبره ځان پوه کړي چې کله شپه د قدر قدرمنه ده، دا میاشت قدرمنه ده، ټول آسماني کتابونه الله په دې میاشت کې نازل کړي. تورات، زبور، انجیل، قرآن عظیم الشان، ابراهیم علیه السلام صحیفې دا ټول الله تعالی په دې میاشت کې نازل کړي. اشاره دې خبره ته ده چې ای مسلمانان تلاوت د کلام پاک په دې میاشت کې ډېر کوه، ډېر تلاوت د کلام پاک کوه، ځکه الله پاک آسماني کتابونه په دې میاشت کې نازل کړي. کله چې کلام پاک نازل ده، جبرائیل علیه السلام به راته رسول پاک علیه السلام د کلام پاک اورو، او جبرائیل علیه السلام به رسول پاک علیه السلام د کلام پاک ویل. دې ته د قاریانو په اصطلاح کې دور وایي. دور دا معنی ته به ما ته تېرې، زه به تا ته تېروم، ته به زما خطایي نیسې، زه به ستا خطایي نیسم. دې ته ویل کېږي د قاریانو په اصطلاح کې دور. قاریان یو بل ته وایي چې اشنا راځه دور سره وکړو، یو بل ته کلام پاک تکرار کړو، یو بل خطایي وباسو. په هر کار کې به رسول پاک علیه السلام ته دور کېده، جبرائیل علیه السلام ورته دور کوو، دور به ورسره کوو. او په دې میاشت د رمضان مبارک په میاشت کې به جبرائیل علیه السلام راته او رسول پاک علیه السلام د کلام پاک اورو، رسول پاک علیه السلام د کلام پاک اورو. او کوم کار چې رسول پاک علیه السلام مبارک کېده، په دغه کار باندې په دې میاشت رمضان مبارک کې دوه ځله ته جبرائیل علیه السلام د رسول پاک علیه السلام ته د کلام پاک دور کړ. دې نه معلومه شوه چې اشنا میاشتې خو ډېر دي د کلام پاک د تلاوت، او په ټولو میاشتو کې زیات تلاوت څه کې په میاشت رمضان مبارک کې زیات تلاوت کوه، ته ډېر زیات توجه ورکړه، ډېره ته ترجیح دې ته ورکړه، دې عمل ته ورکړه، ځکه دا میاشت څه خاص د الله د کلام سره، یوازې د الله د کلام سره نه، ټول آسماني کتابونو سره ډېر یو نږدې تعلق لري. اصل نږدې تعلق لري، لهذا د کلام پاک تلاوت په دې میاشت کې زیات. یا رسول پاک علیه السلام مبارک ورته فرمایي الله تعالی د دې میاشتې روژه څه ده فرض ګرځولې، او د شپې تراویح الله پاک په د خلقو دپاره یو زیاتي عمل ګرځولی، نفل یې ګرځولی، معنا فرض نه ده، یو زیاتي عمل ده. دو خبرو ته اشاره شوې، دې خبرې ته اشاره شوې چې روژه الله پاک فرض ګرځولی، او دې خبرې ته اشاره شوه چې دا تراویح هم د الله حکم ده، او الله پاک په دې خلکو باندې فرض کړي نه دي. خلکو ته ووایي چې ای خلکو دا ستاسې خپله ګټه ده، څومره چې ګټه کوئ بې کړئ، ستاسې خپل ذمواري او مسؤلیت ده. د میاشت رمضان مبارک روژه ده، دا تراویح ستاسې خپله شخصي ګټه ده، څومره ګټه چې کوئ ځان لپاره ګټه کړئ. اوس راسه د روژې په دې میاشت کې روژه نیول دا څومره ارزښت لري. رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي کوم سړی چې ولګېږي په میاشت رمضان مبارک کې قصداً روژه وکړي، نر وي که ښځه وي، قصداً روژه وخوړله. دغه سړي دپاره خو د دنیا کې حکم دا ده چې دغه سړی به 80 ورځې مسلسل روژه نیسي، کفاره، یو ورځ به قضایي وي، 80 ورځې به کفاره ورکړي. 80 ورځې کفاره دا معنی چې مسلسل 2 میاشتې به څه کړي، روژه به نیسي. داسې 2 میاشتې روژه به نیسي، 2 میاشتو کې به چېرته ورځ د اختر نه راځي، په دې 2 میاشتو کې چېرته مریض نشي، که مریض څه بیا به له سره را شروع کړي، که مریض څه بیا به له سره را شروع کړي. داسې 2 میاشتې روژې به نیسي، منځ کې به بلکل وقفه نه وي. که 58 روژې ونیولې، یو ورځ د مرض په خاطر باندې مریض څه وي خوړل، بیا به له سره شروع کړي، 80 ورځې به بیا پوره کړي. او پیغمبر اسلام مبارک فرمایي 80 روژې خو دې ونیولې، یوه دې قضایي کړه، 40 کفاره کړه. کفاره دا معنی چې تا څومره ګناهونه کړي او ګناه به درنه څنګه چې ده نیسي په دې 80 ورځو باندې، ګناه به درنه نه نیسي. پیغمبر اسلام مبارک فرمایي که ته غواړې چې هغه یو ورځ کې چې الله ما ته څومره اجر راکړی و، هغه اجر زه را لاندې کړم، هغه ثواب زه را لاندې کړم، هغه اجر د یو ورځې اجر زه را لاندې کړم. په تمام عمر چاپېرې او ته روژې نیسي، ته 3 روژې نیسي، او غواړې چې هغه یو ورځ چې الله ما ته څومره مطلب اجر راکړی و، زه هغه اجر راګرم، هغه اجر را لاندې کړم. مبارک فرمایي چې تمام عمر چاپېرې ته د روژه د یو ورځې ثواب را لاندې کړم. الله پاک په هر ورځ کې څومره ثواب تا دپاره ټاکلی، که ته غوږ عمر یو ورځ د ضایع کړه، په خپله قصداً دې ضایع کړه، د هغې د عذر نه ضایع کړه، که تمام عمر چاپېرې او هغه یو ورځ راټینګوې، د هغې اجر راټینګولی نه شي. د دې نه معلومېږي چې دغه ورځ د روژې دا ډېره قدرمنه ورځ ده، ډېر درنده ورځ ده، دا دنه ضایع نه شي. اوس د قاري صاحب ما ته ویلي وه خلجي خانپور ته د غوپې په اوبو کې ولي
دا یاد ساته کله چې د انسان له دې خولې نه او د انسان له دې پوزې نه او ستاسې مخ نه د حیا وي د انسان د لاندې د اندامونو نه کوم شی اوبه راننوتلی معمولي شی یو ساعت کې راننوته او خیر دې ته لاړ د انسان بوجه ماتېږي ګوره او کفاره پرې لازمېږي ای ځوانانو میاشت رمضان کې غوپې مه وهئ په میاشت رمضان کې لمبېدلی سي په ځان اوبه راړولی سي خو په اوبو کې غوپې مه وهه د خانپور د ډیمو چکر یې مه وهه که دا دوی ولې روژه د لاړه برباده شوه ضایع شوه پام کوم دا شی مه کوه بل په دغه شي متوجه سي الحمدلله افغانان د هر چا نه په عمل کې ډېر تیز دي یو په عمل باندې روژه او لمونځ باندې د هر چا نه زیات کوي یو په انشاءالله اعتماد باندې سپه الله تعالی باندې کلک توکل لري دا ځان سره ومني نور ډېر ګناهګاران دي او ډېر بې خونده کارونه رااخیسته خو په الله تعالی په تقدیر باندې ایمان کلک لري او څه چې کېږي مغه الله به څه چې کوي مغه کوي دا یو ښایسته کلمه ده او په تقدیر د خیر او شر باندې ښایسته ایمان لري الله دې قبول کړي الله دې په دې پاکه عقیدې باندې هر قسم مبارک دې الله پاک وساتي انشاءالله الله دې وساتي الله ډېر لوی ذات ده چې هره خبره کوي وایي زه ما څه خدای مقرر نو چاته خبره کوي چې اشنا احتیاط کوه که مونږ څه مقرر هغه ته رسېږي مرګ ته اجل باندې د مرګ په نیټه ده وایي څوک وایي ماسکونه استعمال کوي څوک وایي لاسونه مینځي څوک وایي ورونه په کور کې کښېني او وارې څه وایي وایي مرګ په نیټه بس دا لنډه خبره کوي مرګ په نیټه الحمدلله پاکه عقیده ده دا ښه عقیده ده الله دې د خپل دې عقیدې سره برابر د معامله د الله سره وکړي الله دې موږ او دا ټول جامعه دې الله تعالی وساتي چې وساتي خدای یوه خبره هم ځان سره ساتل پکار دي چې څومره بې خونده لمونځونه من کوو افغانان دا هېڅوک دنیا کې نه یې کوي دا ګړندي په لمانځه کې دا لمونځونه بې احتیاطه لمونځونه او دا زر زر لمونځونه دا په ټوله دنیا کې بیا دا نمونه بیا نشته څومره چې بې خونده لمونځونه کوي دا ښکاره کېږي الله پاک موږ ته تراویح کوي عجله مه کوئ لمونځ کوي عجله مه کوئ کوشش وکړئ الله پاک کلام پاک چېرته د زیات عمل غوښتنه نه ده کړې باسوا د ذکر نه کلام پاک راواخلې 6,000 او 6,600 آیاتونه دي الله پاک چېرته د عمل د زیادت غوښتنه نه ده کړې چې ای خلکو ډېر لمونځونه کوئ ای خلکو ډېر زکاتونه ورکوئ ای خلکو ډېر روژې نیسئ دا یې نه دي ویلي ماسوا د ذکر نه چې ذکر غوښتنه الله پاک ډېره کړې فاذکروا الله ذکرا کثیرا الله ډېر یادوه الله ډېر یادوه دومره الله یاد کړه چې خلک ته لیونی ووایي دا خو لیونی ده الله پاک د ښه عمل غوښتنه کړې خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله پاک خیر و شر پیدا کړی الله مرګ او ژوند پیدا کړی تاسې امتحان کې اچولي یاست چې د چا عمل ښایسته ده الله د ښه عمل غوښتنه کړې لمونځ کوه ښه لمونځ وکړه روژه ونیسه ښه روژه ونیسه د الله بندګي وکړه ښه بندګي وکړه دا کوشش مه کوه چې ډېر رکعتونه مې وکړه او ډېر نفلونه مې وکړه او ډېر تلاوتونه مې وکړه ما 10 وارې کلام پاک خلاص کړه ما 2 کرته خلاص کړه ما 15 کرته خلاص کړه نه کلام پاک تلاوت وکړه ښایسته تلاوت وکړه روح تلاوت وکړه په کلارې وکړه واضحه یې وکړه الله د ښه عمل غوښتنه کړې زیات عمل غوښتنه الله پاک نه ده کړې نو کوشش کول پکار د الله بندګي د الله د بندګي په طریقه باندې کول پکار دي دنیا هر معاملې چې ګورئ د هر معاملې لپاره طریقې کار وي د دنیا هر مشینري استعمالوي که د دنیا هر تعمیر کوي که د دنیا هر کار کوي د هر کار لپاره یو طریقه وي که هغه طریقه باندې کار وکړو هغه کار جوړ شو که هغه طریقه دې ونه کړه هغه کار خرابېږي هغه کار د خیر نه شر ته ګرځېږي هغه کار نه استبابي نه وځي دا موږ یو طریقه د کار غواړي د الله د رسول د الله پاک رسول چې کومه طریقه د لمانځه موږ دپاره مقرر کړې کوشش وکړه هغه طریقه باندې لمونځ وکړه روژه هم هغه طریقه وساته یوازې داسې نه چې خوله دې بنده کړې ده خوله بندې کړه سترګې بندې کړه ای ځوانانو فیسبوکونه بند کړئ فیسبوکونه دا نه د موږ یو لوی دغه خلک خو کرونا وایي د دې نه غټه کرونا دا غټه کرونا دا کرونا به د دنیا کرونا به دې مړ کړي خو دنیا به دې لاړه شي شهید بیا هم شهید وي ورستا مړ ضایع نه کېږي نه په کرونا مړ شي شهید یې خو موږ یې څه نه غواړو باندې سوال کوو په دې خاطر دا مرګ یې بې عزته د خلکو ته تاوان رسېږي زما په مرګ کښې چا ته تاوان رسېږي یا زما په ملستا کې خلکو تاوان رسېږي خو الله به د خیر مرګ غوښتنه وکړم شهادتونه خو نور دي بل شهادت دی الله تعالی شهادت زموږ ارزو ده الحمدلله په دې باندې نه خبر کېږو دا اوس به د منبر د پاسه د لاس کې الحمدلله ولاکه چورتې چوکم دې خړ دی
خو خبره دا ده چې داسې مرګ به موږ څه کوو چې بل چا ته تاوان راتللی یا خلک را نفرت کوي یا داسې مرض څوک را نږدې کېږي لکه نږدې کېږي چا تکلیف رسېږي نو په دې وجه وخت یا الله د وباګانو د بلاګانو نه موږ ساتو دا سوال کوو دا شی چې ده خو کرونا د دنیا خرابوي فیسبوک د آخرت عمر خرابوي دنیا خو هسې مړ کېږي چې اوس به ژوندی یم که کرونا یې په بل مرض مړ کېږي په بل به تر اوسه کرونا نه وه دا خلک مړه کېدل او ژوندي کېدل دا فیسبوک په دې د آخرت کور به تباه کوي ستا روح به مړ کوي ستا تنه نه ستا روح به مړ کوي بې ایمانه کېږي به په یوه خبره ځان ټول پوه کړي حیا او ایمان سره تړلي دي حیا او ایمان سره تړلي دي حیا او ایمان سره تړلي دي چې حیا لاړه ایمان ده چې حیا لاړه ایمان لاړه او فیسبوک د حیا ختموي ته حیا ساته فیسبوک د حیا ختموي په سلو کې به یو کس دا شی به صحیح استعمال کړي د هغه نه استفاده وکړي خو نهه نوي کسان ټول چې دا شی دومره غلط استعمالوي الله پاک موږ به روژه کې دا شی بند کړي بند کړي په دې خاطر چې دا روژه سي دا سترګې دې روژه سي یا دانونه دې روژه سي چې خېټه دې روژه او سترګې دې روژه نه وي ګوره بیا مشکل نشته هغه نه ماسیوا انفورشن ټول زموږ دا خواهش ته په دې کې ډېر جالمه خلسته غریب وربه خلسته الله خلق کاروبار نشي کولای هغوی په دې روژه کې به کاروبار نشي کولای الله پاک موږ به دا کوم شی چې کور ته اخلي په دې شي کې د یو غریب د وربه برخه وکړه یا وچه برخه وکړه یا لنده برخه وکړه یا پخه وکړه یا خام وکړه او برخه وکړه داسې نه چې کاسې هلته به ځې چې بېرته راځې نه کاسه هلته لاړه چې بېرته رانسي داسې ځای ته کاسه ولېږه چې کاسه بېرته رانسي کاسه دې راشي خو کاسه ډکه رانسي زموږ پښتانه وایي کاسه هلته به ځې چې بېرته راځې ډکه به ځې ډکه به راځې نه دا عوض و معوضه د الله مبکه روژه ماتې په ورکولو باندې پیغمبر اسلام مبارک فرمایي چا چې روژه دار ته روژه ماتې ورکړه د روژه دار خو خپله روژه د روژې ثواب سره روژې ولې وله ثواب سره د روژه ماتې ورکوونکي ته الله پاک درې شیان ورکوي یو دا شی ورکوي چې الله پاک یې څټ تنه الله پاک د ګناهونو نه خلاصوي ګناهونه الله تعالی ورته بخښي بل خبر دا ده چې څومره اجر الله روژه دار ته ورکوي دومره اجر روژه ماتې ورکوونکي ته ورکوي داسې نه چې د هغه روژه دار په اجر کې کمی راځي د هغه په اجر کې کمی نه راځي د هغوی په اندازه باندې تا ته الله تعالی اجر درکوي ګناهونه دې بخښل کېږي او ګناه الله پاک ټول اجر تا ته درکوي او د هغې نه ماسیوا څټ د جهنم د اور نه بچ کېږي نو راسئ دا کوم شی چې اخلو هسې 1500 شپږ سوه روپۍ خرچه کړو سندون پکې باموسي پکې یو خوار غریب ته ترې مستثنا کړو دا کوي دا پلانې ته یو شی واخلو پلانې ته یو شی واخلو دا میاشت د همدردي میاشت ده او دا میاشت د همدردي ده نو خو خبرې کوو والله موږ ته حیا راځي څه خاطر باندې چې څه چې موږ وایو هغه موږ کې نشته صحابه کرام به په خپله به ولږې وو او سخت بازار وو چې بل مسلمان به وږی وو دا مسلمان اول به یې کړه خپل ځان هم به یې کتابونو کې راځي جنګ کې ابوجهل د صحابي ده د جنګ کې صحابه کرام شهیدان شوي وو دغه صحابي فکر دا وکړه چې ترز دوی به مې چېرته اوبه یې راواخېستې مشکزه کې وایي لاړ به سم ترز دوی به وګورم که چېرته شهید خو شهید ده او که چېرته ژوندی او زخمي نو څه به وکړم دا اوبه به ورته ورکړم کله چې ترز دوی ته ورغی ترز دوی چې د زرکدن په حالت کې ده دی په خپله تګ د زرکدن په خپله تنده لري او د مخکې یو بل صحابي د هغه اواز کې د اوبو اواز وکړ دا صحابي ورته وایي دا ترز دوی چې زما اوبه ورکړه هغه ته یې ورکړه هغه مانه ډېر تګ دا هم زرکدن کې ده هغه هم زرکدن کې چې کله هغه ته یې وویل د هغه نه اخوا بل صحابي اواز وکړ بس ده وویل چې اشنا باره ګزاره کېږي هغه مخکې ته یې وروړه کله چې هغه ته یې وویل چې مخکې بل کس صحابي زخمي به پروت هغه اواز وکړ چې اواز وکړ هغه ورته وویل چې ما نه مخکې ته یې وروړه کله چې مخکې ته یې رسولی هغه ساه ورکړې وه کله چې دوم ته راته دوم ساه ورکړې وه کله چې درېیم ته راته درېیم ساه ورکړې وه کله چې ترز دوی ته راته ترز دوی ساه ورکړې وه مشکزه اوبه هم هسې پاتې شوې هغه اوبه هم هسې پاتې شوې دا صفت من کې نشته زه چې وایم الله به ما سره څه معامله کړي دا خبرې ته کې عمل دی ولې نشته ويسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه
صار الكلام بارك الصورة ولقى وفكر وبل مسلمان لقي دخل ولقي نمر الملأ يا قدم ملأ ذلك الله دين كلا سبب إذا همدردی پیدا شد دامن خلق جوړ کړ مرزه دې جوړی چې همدردی نشته الله دې ډېر مبارک میاشت او ډېر مبارک چانس ده دې پروس کاری په سب کې خلک ټول خلک نشته په نظر نه کوي غلاړ مونږ ته الله دا موقع راکړه چې موږ میاشت داخل شو شکر ده یو ورځ په عبادت کې تېره شي دا غنیمت ده دا چانس لا سبا ورکوي څه وسم څه کېږي الله دې دین سره وکړي د الله د رضا لپاره هر څه وکړي خدای دې ټول دا الله په لاره برابر او څوره کمه یو څوره کوتاهي لرو او ډېر لرو الله دې پاکي میاشت په خاطر ځان سره من ګډوډ تاسو ګډوډ یاست ټول دې خوند سره نو دې خوند یو پاکه ورځ ده د جمعې ورځ ده د میاشت رمضان ده صبر دې الله پاک خپل حبیب ورته وکړه دا ټول کوم أساسي ولا ثلاثة دي عمال راكب أساسي أول ولا ثلاثة دي عمال راكب لازم نستغله كبيرنا نستغله كبيرنا ونطلع لازم نستغله كبيرنا ونطلع على الآخرة طول الموضوع لا الآخرة طول الموضوع على الآخرة طول الموضوع على منطقة الدين أباك على الإسلام أباك الجهادون والثمرة الأرض سبحانه وتعالى على بعض الكفار شد النفس على سبيل كل مسؤولية ربنا على كل ميزان دور هذا كل هذا كل على القرآن هذا موجودة وبراجان على القرآن مسلمان تبصاتي أبصر الظالمان أرزقك على ترفاهوي أبلغون دفع دست عيدا وصلى الله تعالى